أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو بل سوال ته. دی وایي چې تاسو پاس ولوستل یا وموښودل چې ټولې سکتې 4 یا 8 دي، حالانکه 9 ځایه خو صرف هایي سکتې دي، څنګه چې موږ د هایي ضمیر په بحث کې لوستې دي. په ها کې هایي سکتې یعنی ها کې چې کوم سکتې دي، دا اوس د وضاحت غواړي. دلته خو تا وایي خبره ختمه که چې 8 سکتې دي او 4 پکې ضروري دي او 4 پکې اختیاري دي، جوازن دي که نه، جوازن کې اختیار موجود دي. نو دا یوازې 9 سکتې خو وایي په هغه کې دي، صرف په ها کې دي. دوی سره څه کوي؟ هایي ضمیر په درس کې موږ تاسو هغه کلمات په نښه کړي وو. دی وایي د ها سکتې مطلب دا نه دی چې په دې باندې سکته کولی شي یا کول پکار دي. وایي هلته چې کوم تاسو لوستي د هغې مطلب وایي دا نه دی، بلکې د دې مطلب صرف دا دی چې د ها په وقف او وصل دواړو حالاتو کې ساکنه لوستل کېږي. وقفا او وصلا دغه ها څنګه لوستل کېږي؟ ساکنه لوستل کېږي. نو هر حرف چې ساکنه لوستل کېږي خو هغې کې خو چې دی لږ غوندې اواز قطع کېږي که نه. نو چې اواز قطع کېږي نو سا نه قطع کېږي. نو دغه موږ تاسو ویلو چې لفظي سکته او معنوي سکته، دا هغه لفظي سکتې دي. صحیح شو؟ په دې باندې وصل کې هم حرکت نه راځي، یعنې سکتې د حرف په شان په دې باندې وصل کې هم د وقف حکم جاری کېږي. وقف او وصل دواړو حالات یو وي، او بس البته په دوی کې صرف د مالیه هلک عني سلطانیه چې راځي په ها باندې سکته بیا چې دی نو هغه څنګه ده؟ جایز ده. ځکه دلته دې خواته هم ها ده او اخواته هم شروع چې دی نو په ها باندې ده. که دلته سکته ونه شي نو یو ها د کمېدو خطر پکې موجود وي، نو دې وجې نه دلته سکته کول شي دي جایز دي. نو اکثر بیا مالیه هلک عني وایي او یو ها پکې څه کېږي؟ ورکېږي. نو ځکه وایي دلته مالیه هلک عني، مالیه کې به چې دی نو اولنۍ ها ادا شي او د اواز د قطع کېدو نه وروسته د سا د جاري ساتلو نه وروسته دوهم ها چې شروع کېږي نو هلکه سره به دوهم ها هم څنګه شي؟ ادا شي. نو حرف د کمۍ او زیاتۍ نه به څنګه شو؟ بچ شو. ځکه وایي هغه کلمه کې هم څه پکار ده؟ سکته کول پکار دي. نور وایي چې د تفصیل دپاره ادغام بحث ته مراجعه وکړئ. دلته ادغام بحث کې تفصیلا د دې خبره شوې ده. راځو یو بل موضوع ته چې ځینې کتابونو ورته اشاره کړې ده، همدغه د سکتې سره تړلې بې ځایه سکتې خلک کوي که نه. وایي بعضې خلک وایي چې د صورت فاتحې په لاندنیو ځایونو کې 7 سکتې موجودې دي. دا د ځینو خلکو د پخوانیو خلکو د آخونټې په خلکو که نه چې آخونانو نو قرآنونه به ویلې بې ځایه سکتې به یې کولې، د تجوید د علم سره نواقف خلک ول، نو هغه خلک دلته سکتې کوي. وایي دا د دې باره کې د دې وضاحت یې غوښته دی، لکه الحمد لله په دال باندې الحمد لله رب العالمین. داسې قرارت ته مو اورېدلی؟ بعضې وایي الحمد لله رب العالمین، یو دم بیا سټارټ شي، شروع شي. دا قراتونه مروج دي، ځینې روایتونه د کلي بانډو کې که نه هغه د 14 روایتونه علاوه 15 او 14 روایتو کې شته، د کلو خلکو ځان نه جوړې کړي دي، هغه روایتو ته اشاره ده. د هغې په روایتو کې وایي چې دلته هم سکته ده، لله کې هم هغې سکته کوي په ها باندې، مالکي ایاکا د کاف باندې، انعمتو په تا باندې، المغضوبې په با باندې. په دې باندې هغوی دا دلیل پیش کوي که چېرته په دې ځایونو کې سکته ونه کړی شي نو دا حروف به په وروستنیو کلماتو سره یو ځای شي، لکه دلله، الحمدلله، دلله. نو دلله و دال د اولې کلمې نه راواغسته او لله لام یې د بلې کلمې نه راواغسته، یو بله کلمې پکې منځ کې جوړه کړله. نو هغې وایي ځکه وایي چې الحمد د دال باندې به ته سکته وکړې چې دلله نه به شي. نو دلله ولې وایي؟ الحمدلله، الحمدلله،
الحمد لله سکتی ته پکې ضرورت شته نشته. نو ته چې په زوره دلله کې الحمد الته وایه دلله هغې سره جوړې هرب یعنی الحمد لله رب العالمین ته وایه الحمد لله رب الته وقفو کې بیا هیر را سره څنګه کې یو ځای کې هرب دلته دا کیو او کنع دا خبره مالکی یو دی کنه دا کاف د یا سره یو ځای کی کنع چې دی نو ایاک نعبدو نو ایا جدا کی کنع کاف د نون نع سره څنګه کی یو ځای کی یا و ایاک نستعین تعال خبره ده نو دا تعال یا بعل دغه څه کلمات ته بیا جوړیږي چې بې معنا او دا د شیطان نومونه دي دا د هغې خلکو وینا ده که دلته سکته ونکو نو دغه څه الفاظ ته جوړیږي او دغه الفاظ د شیطان نومونه دي په دې باره کې د علم التجوید علماو تحقیق څه شی ده سوال هم واغسته اوس دغه سکتې چې په دې ځایونو کې خلک کوي او دلیل هم دا پیش کوي که دلته سکته ونکو نو دا کلمات خرابېږي او د شیطان نوم جوړیږي نو دې باره کې د علم التجوید علماو رایه څه ده چې آیا د دوی دا خبره رښتیا ده غلطه ده نو څه چل وکړو موږ څه چل وکړو نو د شیطان ته د شیطان نوم معلومي لنډه خبره به وکړو تاسو اوسه پورې دلله په نوم باندې کوم شیطان پیژنئ یا هرب په نوم باندې کوم شیطان پیژنئ کنعو بعلو تعالو دا په نوم کوم شیطان پیژنئ ځکه زموږ شیطان سره کار څه ده موږ روحاني مخلوق سره کار ده موږ شیطان سره څه کار ده نو شیطان به د شیطاني کار سره کاري کلمات هم جوړ کړل نومونه هم ورته انتخاب کړل او دلایل هم ورته جوړوي الله دې پې ورحمېږي نو دوی چې دوی د اقوال سراسر باطل قطعا بې اصله ده نه دلته سکته شته او نه دا کلمات خرابېږي او نه دغه کلماتو نه جوړول نه ته چې دی نو د شیطان نومونه ترې جوړ دا بالکل بې اصله او چټي کار ده د سکتې ځایونه بس همغه دي چې کوم پورته څنګه شول په نښه شول څلور ځایونو کې لازمي سکته ده په څلور ځایونو کې اختیاري سکته ده او مالیه کې چې دی نو هم د هایي سکته د وجې نه ضروري په دې باندې ده چې که وصل وشي نو د یو ها د ختمېدو خطر ده پکې نو امقه ځایونه دي نور پکې د سکتې ځایونه دا هربو دا کربو کنعو بعلو تعالو دې ځایونو کې قلقلې نشته دې کتاب کې چې کوم لیکلي دي دا څه نشته د فن د علماو یعنی د علم تجوید علماو داسې خلکو ته کوم چې سورت فاتحې کې سکتې بیانوي او د سکتې ځایونو په نښه کړي ناپوهه خلکو ویلي دي دا د ناپوهه خلکو کار ده دا د جاهلو خلکو کار ده دا د شیطان انډیوالان دي ښه د دوی دا وینا که چېرته دې ځایونو کې سکته ونشي دا حروف به د وروستنیو کلماتو سره یو ځای شي دا دلیل پیش کوي که نه که سکته ونکو دا به وروستني کلماتو سره یو ځای شي او د شیطان نومونه به ورته جوړ شي په دې سره د دوی جهالت نور هم ښکاره کېږي یعنې دا څومره جاهل خلک دی چې دومره جاهل ده چې ته اوس هر ټکی یو ځای کوه او هغې نه بل شی جوړوه د یوې کلمې آخري حرف راواخله او د بلې کلمې اول حرف راواخله هغې نه یو شی جوړ کوه بیا نوم هم ورته ورکړه چې دا د شیطان نوم ده نو داسې دا شیان کله کله د قاریانو په مجلس کې هم کېږي ګوره تاسو ته هم زه دا تنبیه در کوم ځان نه ټکي جوړ کړي کلمه کټ را کټ کړي ته دا ټکی وایه دا په کوم ځای کې ده دلته څه خپل برتري ښودل دي خپل برتري چې زه ډېر قوي حافظ یم چې د قرآن کریم یو ټکی هغه شی کې نیم ټکی د یو نه راواخلي او نیم ټکی بل نه یو ځل موږ درس ویلی یو قاري صاحب ده زموږ ملګری ده نو هغه وخت کې موږ سره شاګرد و تجوید درس کې دا پښتنه قاري صاحب ما نه چا پوښتنه وکوله چې روژه کې لا ختم تا کړی ده دا تین تبا په کوم ځای کې ده تین تبا نو هغه غریب د هغه داسې فکر کوي چې دا ما ته به نه معلوم نو زه استاد هم په ما یې لږ باور و ما ته یې ویلې چې دا تین تبا په کوم ځای کې ده نو ما یې موضوع څه شی ده وایي داسې بیا هلته یو بل قاري صاحب وخندل نو هغه وایي قاري صاحب دا موضوع ما ته معلومه ده څنګه ده وایي دا قانتین تبا
تبارک الذی. نو 3 د سورۃ تحریم آخري کلمې راغلي او تبا د سورۃ ملک اول حرفونه راغلي. دو حروفه د سورۃ تحریم آخري نه راواخله، 2 حروفه د سورۃ ملک اول نه راواخله، یعنی کلمه جوړه کا 3 تبا او بیا خلق ته واجب 3 تبا کوم ځای کې ډېر قوي حافظ ما. دا هم دغه د شیطان ملګری دي. دغه شان تحریفات کول په قران کریم کې دا ناجایز ده. ګوره دا ناجایز ده. قران کریم دا کلمات چې دي دا وحی کلمات دي، په دې کې به مزان مداخله کول نه دي پکار. دا تحریف د الفاظو کې دا غیر محمل کلمات جوړي چې اس معنا نه ور کوي. نو دا کار نه دی. نو د کوم دې لپاره چې کوم شی کتان چانه پښتنه کوي حد اقل 2 3 سلول یو آیات وایا چې دغه آیات په کوم ځای کې دی، وی وایا کوم صورت کې ده، کومه سپاره کې ده، بیا صحیح ده. نو چې ته د چا د کول لپاره د دې کلمات جوړې نو د خو به هر آیات بل آیات سره یو ځای کا نو دینه به چې جوړ شي. خو به قران هغه ته مون قران نشو ویلې، او که څوک هغه ته قران وایي چې دا قران کې ده دا بد کوي. ځکه قران کې 3 تبا په نوم باندې چې نه لرو یا دغه هرب او بلال او دلال دا شان چې بر ذکر شو دا قران نه ده او دا د خلکو خود ساخته شیان دي. دي شیان نه د شیان نه تاسو هم ډډو کې او که څوک کوي نو هغه تنبیه کې چې دا قران پورې رشخند وهل دي او قران د الله تعالی کتاب ده او د عظمت په ځړ کې ولري. هغه شان تلفظ او کې هغه شان کلمات وایي چې قران کریم کې ذکر شوی ده او لیکل شوی ده. نو دغه شان کلمات چې دینو لکه دلته چې ذکر شو نو دا د دوی جهالت وای نور هم ښکارا کی. دا څومره غټ جاهل خلک دي چې ځان نه بګس شي ګوري سختي جوړي. د یو کلمې اخر راواخله او د بل اول راواخله بیا غره ابتدا جوړه کا. یو نوې کلمه جوړه شي چې د هغه هم هیڅ اصل په قران مجید کې نشتا. او که دغه شان دی یوې کلمې آخر او د بل کلمې اول حروف راواغزل شي او بل کلمه تر جوړه شي بیا هغه د شیطان وګرځول شي نو دا شان خو بیا نور هم ډېرې کلمې به د شیطان نمونه جوړ شي. دا خو دغه یو سلسله به جوړه شي نو شیطان لپاره به دروازه خلاص شي. نو قرآن یوازې د شیطانانو لپاره نه دی، دا شیطان نوم به پکې پروت دی. خلاص خلاصه دا چې د دوی د خود ساخته ځان نه جوړ شوي کلمات، ځان نه جوړ شوي سکتې او په دې باندې مخترع له ځان نه جوړ کړي چې دا دلیل دواړه دا دلیل هم غلطه ده، دا اختراع هم غلطه ده او دا د خندا وړ خبره ده چې څوک دغسې الفاظو لپاره بیا دلایل لټوي او دا او موږ او تاسو لپاره چې دی نو دا د ژړا خبره هم ده. ولې یو څوک د زموږ ستاسو په قرآن باندې تر دې حده پورې مخکې لاړ شي چې هغه د ځان نه ځانه کلمات د پکې جوړ کړي او نوم دې ورته ورکړي د څه شي د قرآن. که داسې څوک هم پیدا کړي نصیحت ورته وکړي، که ناپوهه وي نصیحت ورته وکوئ او که سره د پوهې بیا هم داسې کار کوي بیا په دې مخې څپېړه ورکول پکار دي. دا د قرآن کریم نه د قرآن کریم د الفاظو نه دفاع دې ته ویلی کېږي. ښه موږ به د قرآن کریم نه سر هم قربانو. د قرآن کریم الفاظ بران څنګه خلک غلطوي. تر زمونږ زمانې پورې قرآن مجید چې دی نو په صحیح معیار باندې رسېدلی دی او زمونږ په زمانه کې قرآن کې څوک داسې ځان نه کلمات جوړول غواړي دا خو محرف تحریفېږي که نه. دوی شیانو ته اجازه چاته مه ورکوئ. که چا ناپوهۍ نه کوله پخوا نه یې اورېدلي وي هغه پوه کړي چې دا کار مناسبه نه ده او دا د ګناه خبره ده. امام حفص رحمه الله خو څه چې په هیڅ یو روایت کې د دغسې سکتو او دغسې بې ځایه کلماتو ګنجایش او ځای پکې نه لیدل کېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.